دا ورو سوال کړی دی چې بعض خلک یو حدیث بیانوي چې د عالم خوب د جاهل د عبادت نه غوره دی. دا حدیث شتي؟ الجواب دا یو خبره د مشهوره شوې د نوم العالم خیر من عبادة الجاهل. د عالم خوب د جاهل د عبادت نه غوره دی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی، دا د صحابي قول نه دی، دا د تابعي قول نه دی، بلکې د حدیثونو چې څومره کتابونه دي معتبر د اهل سنت والجماعت سره چې هغه مشهور کتابونه دي پای کې دا روایت نه میلاویږي. ها د شیعګانو په بعض کتابونو کې دا روایت شته، د شیعګانو په بعض کتابونو کې دا روایت شته. او ما نه چې کله دا تپوس شو نو ما په دې پسې څه نه څه لټون وکړو او دا روایت دقې شیعګانو سره میلاویږي، بل ځای کې نشته. او د هغوی چې کوم سند دی هغه هم داسې دی چې حماد او انس ابن محمد د ده پلار محمد دوی دا روایت بیانوي د جعفر نه. جعفر چې مشهور امام دی وی حماد او د انس د پلار محمد دوی دا روایت بیانوي د جعفر نه. بیا د هغه نه بره بوځي جعفر د خپل پلار نه، د هغه د نیکه نه، د علي بن ابي طالب نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي ته ویلو چې یا علي ای علي نوم العالم خیر من عبادة العابد. علي دا خبره یاده که د عالم خوب دا د جاهل او د عام سړي د عبادت نه غوره. د شیعګانو یو کتاب د بحار الانوار او داسې نور دوه درې کتابونه پکې دا روایت شتي، خو دا دروغ دي. وجه دا ده چې حماد ابن عمرو او محمد چې پلار د انس دی دا دواړه مجهول راویان دي، دوی هېڅ پته نه لګي. د جعفر نه دوی دا روایت څنګه راوړو؟ دا په دوی باندې جرح کېږي په دې دواړو باندې. د شیعګانو په کتاب کې هم د دې تذکره نشته. د شیعګانو کتاب کوم کې چې اسانید دي په هغې کې هم دا نشته چې د جعفر نه دې دواړو چې د روایت ذکر کړي دي، بلکې بعضو محققینو علماو په شیعګانو کې هم دې روایت ته ویلي وي دا دروغ دي، ځکه چې دې دواړو ملاقات نه دی شوی د جعفر سره، بلکې دا دواړه دي څوک د دې هم پته نه لګي. نو څنګه دوی د امام جعفر نه دا روایت را نقل کوي؟ امام جعفر بیا پلار د هغه بیا نیکه د هغه او علي بن ابي طالب دا خو صحیح سند دی، خو د جعفر نه لاندې کسان دوی څه پته لګي دا څوک دي؟ نو دا روایت بې سنده دی، هېڅ سند یې نشته، نه سر شته او نه خپې شته. او سبحان الله یو فایده درته ذکر کوم، د شیعګانو په سوونو حدیثونه چې د هغوی په کتابونو کې دي د امام جعفر نه په دې سند سره نقل دي، په دې سند سره نقل دي. نو حیران بشي ته چې په سوونو حدیثونه ستاسو وایي په دې سند سره دي، نو چې نورو به څه حال؟ ځکه د شیعګانو په کتابونو کې اکثر منګړتې او دروغ او خزعبلات او خرافات او د دین د شیعګانو مذهب او کتابونه دا ډک پراته دي، هغوی سره هېڅ هم نشته. وایي دا قرآن چې کوم دی دا موږ سره چې دی، دوی بعضو مولیانو دا خبره لیکلې وایي دا هغه قرآن نه دی کوم چې الله نازل کړی، دا تحریف شده دی والعیاذ بالله. ولې؟ وایي کوم قرآن چې وایي الله نازل کړی و په هغې کې وایي دا خبره واضحه وه چې د پیغمبر نه بعد به خلیفه څوک ابا علي رضی الله عنه. نو وایي دې سنیان دا چلو کو چې هغه قرآن یې بسې پوره بدل کو. ښه او دا قرآن خو دوی ونه منو. حدیثونه کوم چې موږ سره دي الحمدلله په لکاو حدیثونه صحیح سند ور دا دوی نه مني. ښه صحابه کرام والعیاذ بالله وایي په دې کې اکثر چې دغه مرتد شوي دي والعیاذ بالله. سوال دا دی تا د خپل دین د کوم ځای نه اخیستی دی؟ دا د دې شیعه رافضي نه سوال دی. قرآن ته نه مني، حدیثونه ته نه مني، صحابه کرام والعیاذ بالله ته اکثرو ته مرتد وی، نو تا ته دا دین د کوم ځای را ورسېد؟ چې په دې کې د راګیر کو د سره بله لار نه وي. صحیح شوه که نه؟ خو ستا ته دا دین کوم ځای را ورسېد؟
وی موږ سره جي په لکاو حدیثونه دي نو تا ته دا په لکاو د کوم ځای راورسېدو آیا صرف اهل بیت تا ته دا لکاو حدیثونه بیان کړي دي دا خو د نه منلو خبره ده چې صرف علي بن ابي طالب او حسن او حسین او یو څو کسانو په لکاو حدیثونه د پیغمبر نه نقل کړي او صرف تاسو ته در ورسېدو دا هم د نه منلو خبره نو دا یو فایده یاده کوي ځان سره چې د دوی مذهب د دوی عقیده د دوی دین دا په دروغو باندې جوړ دی او قصې ټولې دروغ دي اوس ګوره محرم را روان دی د دوی تجارت به سټارټ شي د ټول کال کې دوی د یوې ورځې ته ناستي د عاشورا د ورځې ته او بیا د میاشتې محرم د میاشتې په دې کې چې دوی څومره تجارت کېږي نو بیا پسې د چا تجارت شروع کېږي په دې پسې بیا کومه بیا د بریلیانو میاشت دی دغه په کال کې دوی یو موسم دومره ټینګ کړی خو ظالم زامن چې په دې یو موسم کې څومره مال د خلکو نه ویي او څومره کار به کوي نو بیا یې ضرورت نه ایسته دا قصې چې بیانوي د روافظو په دې منبرانو چې ناستي او د شیعګانو په دې منبرانو باندې دوی چې دا کومې قصې کوي حسین سره دا وشو په جړا شي او بیا داسې وشو بیا دا او سر یې ولې په غشي کې ورننویستی او د هغه د ښځو سره زناګانې وکړې او دا قصې بیان د اوبو ګوټې وله ورنه کو ټول ورته جاړي او دی دا سر ډکوي دی به صرف په دې ورځې نه بس نوره ورځ ګیره او بریتې نشته خریلې ګرځي ښه پان خوري چرس څکي افیم څکي سګرټ څکي ډانسونه کوي سندرې وایي دمتوب کوي فحاشي کوي هر څه کوي خو دې ورځې له به توره جوړه اچوي او بیا په منبر باندې کیني او بیا په صحابه کرامو پسې خبرې کوي بیا په هغوی بهتان ولګوي بیا دا بله میاشت بیا د بریلیانو ده نه بریلیان بیا راوځي وروره هر ځای کې شین رنګ او شین رنګ او شین پټکی بس دوی ته دقه د پیغمبر چې وي د پیدایش ورځ د خوشحالۍ ورځ ده نو تا باندې دغه ورځ د خوشحالۍ ده موږ به نو هر ورځ د خوشحالۍ ده موږ خو هر ورځ په دې خوشحاله یو چې دغه پیغمبر الله موږ ته رالیږلی هر ورځ په خوشحاله او ځکه د دې اهل بدعو او د دې غلطو عقیدو والا او غلط منهج والا کاینه من کان هر څوک چې دي د دوی دې مخونو ته وګوره دوی په دې مخونو کې نور نه وي د مخ نه په طریقه الله چې چاله بصیرت ورکړی که دا دې باندې د عام ملګري نه پوهېږي دا خبره مې یادېږي چې تاسو فیصلې شروع کړي عام ملګري په دې نه پوهېږي الله چې چاله بصیرت ورکړی هغه د سړي د مخ نه معلوموي چې دا سړی تقوادار دی که نه دی پرهیزګار دی که نه حق پرست دی که نه دوی دا مخونه الله وران کړي په دې دروغو د لاسه او د دې بدعاتو د خرافاتو د بېدینۍ د لاسه او دا روایت صرف د شیعګانو په کتاب کې میلاویږي او د هغوی په کتاب کې هم سند څه دی کمزوری بعض خلک داسې وایي لکه نوم العالم عباده د عالم اوده کېده عبادت دی او دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه ده دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه ده حاصل دا دی ګوره د خوب نه هر سړی عبادت جوړولی شي هغه داسې ما په دې باندې ورځ خبره کړې وه ما ته ښکاري د امام نووي رحمه الله اربعون النوویه شرحه چې مونږ کوله اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات چې د دې نیت ډېر زور دی د عادت نه د عبادت جوړوي ګورې وده کېږو مونږ هسې هم وده کېږو خو که یو سړی په دې نیت وده شي چې سهار مازدیګر راپاڅم که یو سړی په دې نیت وده شي چې د تهجد له برابر شم یو سړی په دې نیت وده شي چې دا عبادت د ورځې په ښه طریقې سره وکړم دا عبادت دی یو سړی په دې وده کېږي چې سهار مزدورۍ له راپاڅم او چې سهار بیا ټیټ ریالونه او ډالرې وګټم نو ده ته به دې اجر نه میلاوي ګوره نیت ښه ساتئ الله در پې اجر درکړي او وده کېږي خو تاسې هم وده کېږي نیت دا ساته چې د الله د بندګۍ دپاره وده کېږم چې د بدن مې ښه شي مضبوط شي نو بندګي به وکړم ګوره ډوډۍ ما ورته خورو هسې هم خورو خو که په دې نیت وخورو چې د ډوډۍ دې دپاره خورو چې د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړو نو الله به راله اجر راکړي او بیا داسې ډېر کارونه دي چې هغه ته هسې هم کې
خو که نیت دې برابر کو نو الله به درله په هغې څه درکړي اجر به درکړي والله اعلم